سلامونه او نیکی هیلې ګرانو افغانانو. د لایف موضوع ما به لیکلې مې د افغانستان کې یو بدبخته ورځ چې د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې په 1480 کې چې د عیسوي کال د 1988 راځي په جلال آباد باندې ننګرهار باندې یو حمله وشوه چې ځان ته مجاهدین ویلي. هغې سره عربان او د پاکستان پوځ ورسره و. نو د هغې پرون تقریبا 21 کاله برابر شو، وبخښئ ډېر، د هغې تقریبا پرون 32 یا 33 کاله برابرېږي د هغې جنګ چې دغه ورځ وه. خو په هغې وخت حکومت د ډاکټر صاحب نجیب حکومت په ډېر مړانه سره، په ډېر بهادرۍ سره او په ډېر افغانیت غرور سره د پاکستان ملیشو ته ماته ورکړه. زه یو خبره کوم چې دا ځان ته چې ډېر نیغ کوي چې موږ مجاهدین یو، موږ همیشه دا خبره کړې چې موږ هغه مجاهدینو ته چې د روسانو په خلاف باندې جهاد کړی موږ ورته سلام کوو، بالکل هغه مجاهدینو. خو د روسانو د وتون وروسته نه هغې ته د مجاهد ویم، نه هغه جهاد و، هغه افغان وجله وه، هغه د افغانستان د طبعي یو پروګرام و او هغه هم هغه شاندې وشو. نو اوس ځانونه نیغ مه کوئ چې موږ جهاد کړی. جهاد چې چا کړی هغه د روسانو په خلاف او ختم شو. د 1980 کې شروع شوی او تر 1988 پورې 8 کاله جهاد و. تا خو د 1900 اوس مې درپسې پر پړې راوستلي، تا خو 1915 کې ته تللی وې د پاکستان د آیسای په غېږ کې ناستې وې او په افغانستان باندې حملې کولې. نه په افغانستان کې امریکاني او نه روسیې او نه بلو. نو ستا جهاد موږ ته معلوم دی چې ستا جهاد چې و هغه وروره موټرې وي، ستا جهاد چې و هغه وروره حساب ډالر و، ستا جهاد چې و هغه کورونه و، ستا جهاد چې و هغه بلډینګونه و، مارکیټونه و، د زامنو عیش و عشرت ژوند هم و، هغه ستاسې جهاد و. ستاسې اصل کې د مولانا بجلیګر صاحب خبره ستاسې شوق دا و چې کابل چوکۍ ته، نور ستاسې جهاد مطلب نو. خو عام ولس هم راغلو چې مهربانه دا کو. نو زه تاسو ته ویډیو ښیم په اردو باندې ده چې دوی دا جهاد ډېر نیغ کوي، موږ به ورته د دې دغه وښیو. زه خپله د مجاهد کورنۍ نه یم، خو حق ته به حق ویو چې څه حق تېر شوي دي. اصلي په 1480 کې په 1480 کې اصلي قهرمانان چې هغه د ډاکټر نجیب د حکومت کې چې کوم زمونږ ملي سربازانو هغې د خپل وطن دفاع کوله. او دا ښکاره خبره ده چې یو طرف ته د پاکستان پوځ او بل طرف ته د هغې سره مقابله وله او هغې ته شکست ورکړو پنجابیانو ته او په تورخم یې تورمخې راواړول. نو زه تاسو ته د ویډیو هم ښیم، بیا تاسو سره خبرې کوم. دا ویډیو شیر کړئ چې ستاسې ماغزه خلاص شي ځوانانو، چې دا تاسې اوس هم غولئ چې موږ جهاد کوو، موږ دا کوو هغه کوو. نو جهاد د دې دا و چې 600 تیارې زموږ د افغانستان نیلام کړي، پاکستان ته یې وروړي. په زرهاو ټانګونه موږ او تاسې لرو، په زرهاو داسې په لکاو داسې وروره سلاګانې هم لرو دي چې دا حساب کې د پاکستان د افغانستان نظامي سیستم و دغه چې هغه مضبوط و. خو همدغه بدبخت چې اوس هم لګېږي چې موږ جهاد دی او دا دی. شرم خو په دې کې شته دی نه چې شرم ورته ووایې. زه تاسو ته دا ویډیو ښیم، دا د پاکستان د میډیا خبرې دي، تاسې خپله واورئ بیا تاسو سره خبرې کوو. دا تاسې واورئ بیا تاسو سره زه غږېږم. دا د دې جهاد دی، ورته ګورئ. कोशिश नहीं की अफगानिस्तान का कब्जा करने की, न मेरा इख्तियार था न मेरे हाथ में ये ऐसे इख्तियारात थे. बेशक उस वक्त की हुकूमत ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जरूर कब्जा करने की कोशिश की. वो चाहती थी कि पाकिस्तान की कामयाबी का झंडा जलालाबाद पे लहराया जाए. बेनजीर भुट्टो ने 88 में बेनजीर भुट्टो 1988 में जलालाबाद पे किसने हमला किया था, किसके वक्त में हुआ था? मोहतरमा के हुक्म पे हुआ था. और क्या हशर बना था? دا جلال آباد ولي، دا ستاسې بچیان ولي، ستاسې ماشومان ولي. دې ته دې جهاد وایي، دې ته دې جهاد وایي. زنده باد. خپل ورونه ماشومان ولي وایي زنده باد. او پنجابیان فوجیان ورسره دي. دې ته به موږ باندې سرونه کوي، موږ جهاد کوو. نه حالت کې ستاسې په خولو وواني. by Saudi Arabia and the United States. But their own actions turned against them. نوري ته داسې کفارو سره جنگ دی.
خپل وروڼه مسلمانان په جلال آباد ښار کې The fighting became fiercer. Our camera team went to دا ویډیو شیر کې افغانانو کې ستاسې ماغزه خلاص شي ستاسې ځوانانو rocket attacks. چې دا بیا ونه غولئ په دغه نومونه وانې دا وګورئ خپل ماشومان یې وګورئ واړه واړه ماشومان On the 7th of July, the government troops counterattacked. شیران رااله د کابل نه دا هغه وخت د ډاکټر سیام نجیب قهرمانه ملي اردو رااله راورسېده جلال آباد ته Morale fell. This is the outskirts of the former Soviet base of Samakale. The Mujahideen are desperately fighting to hold on to this whole area. Almost every Mujahideen group fighting here is now reporting as many casualties in the battle for Jalalabad. هم که ته افغانانو نو دا د دې دغه دی ښه زه تاسو ته بله ویډیو ښیم د دې کوم یو خیانت دی چې موږ د دې داسې یو خیانت د موږ دغه نه کړو چېرې دا خیانت تا نه دی کړی و زه تاسو ته بله ویډیو ښیم تاسې په ایمان ویئ چې دا د ډاکټر صاحب نجیب د وخت دغه دی صبر وکړئ ښه تاسو ته دا بس دغه ښیم صبر وکړه افغانانو ویډیو شیر کړئ تاسو سره دا ټولې په تفصیل سره خبرې کوم چې تاسې لږ پوه کړم تاسې بیا دا ونه غولئ دا بیا دلته اوس راځي په لیفونو کې کښېني وایي تاسې د جهاد پسې بد وایي موږ جهاد ته بد نه ویو موږ د آیسای چمچو ته بد ویو موږ د آیسای هغه بوډاګانو ته چې خپل وطن یې خرڅ کو ټانګونه توپونه کابل په بل مخ چپه کو موږ په هغې نالت ویو او که په هغې کې تاسې یاستئ په تاسې دې نالت وي که په هغې کې تاسې یاستئ ستاسې په مور او پلار دې نالت وي چې تاسې زموږ وطن واغوستو ادیرم دې جوړه کړه کابل نه مدیره جوړه کړه دا د دې آیا دا جازونم کمونستانو آیا دا توپونه دا ټانګونه دا اسلحه هم کمونسته وه چې تاسې راوړه پاکستان ته تاسې په کومه خوله جهاد خبرې کوئ او نالتیانو تاسو خو تجارت وکړو جهاد خو عام ولس وکړو اقربانان او د یو وخت د ډوډۍ پسې ارمان باندې دي تاسې څنګه د جهادونو نوم اخلئ چې په مزې کوئ لګیا سئ وروره په میلیونها روپۍ مو والي د هر یو مارکیټونه دي د هر یو ورور صاحب مهربانه ورور عیش و مشرت زندګي تېروئ بچیان هم ورونه هم ټول وښیه ماته د ډاکټر نجیب د وخت ماته یو سیا منصب وښیوه یو جنرال وښیوه چې دی په کابل کې کور لري یا یو مارکیټ لري وښیه ماته که نه نو ته خیانت کړی که هغې خیانت کړی خیانت خو تا کړی چې ته ماته نن دا وې چې د خلقیانو د لاسه دا ورانه ده اول خو جنګ تا شروع کړی په 1915 کې د داود خان په خلاف باندې یو اسلامي حکومت و بیا چې د هغې په خلاف د جنګ شروع کړو بیا ښه د خلقیانو دا مې ومنل خلقیانو کودتا وکړه په دغه باندې په داود خان باندې کودتا وکړه نو دغه که دا ماته دا بانې جوړې نو ته خو تا خو د اسلام او د آیت او د حدیث خبرې کولې دغه اروپا چې ټوله جرمني ولکه دغه غلط سم میسجونه رالیږو نه سړیتوب درکې نشته دی بلاکومه دی نو خبره دا ده چې تا خدای چې دغه هټلر دا اروپا ټوله ورانه کړې وه دا اروپا یې ټوله ورانه کړې وه صبر وکړه چې دغه یو بلاک مخه 2 منټ صبر وکړئ افغانانو اوس بلاک نشته دا بیا زه وروسته بلاک کړم چې دا کوم یو دا غلط دغه رالیږي نوري نوم دی او که نالتي نوم دی نو خبره دا ده چې دغه جرمني دغه فرانسه دغه ایټالیا دغه اروپا مکمل اواره وه هټلر مکمل اواره کړی مګر هم چې نور خلک راغله حکومت ته نن وګوره جرمني کوم ځای کې دی فرانسه کوم ځای کې ده ایټالیا کوم ځای کې ده آیا دې به اوس وایي چې یاره هټلر ورانه کړې وسه مهربانه بس همداسې ورانه داسې پراته یي نو تا ته خو سم شی درکو تا ته خو د ډاکټر نجیب نه سلا پاتې وه شپږ نیم سوه تیارې ده پاتې و د خدای په قهر ککړ شئ تاسو ته خو په زرهاو ټانګونه زرې پوش زردار هغه ورور هغه هر رقم سلا چې د پاکستان ستا نظامي سیستم طاقتورو آیا هغه د هغې څه ګناه وه
چې نن ته راځې نن د امریکې د چت لاندې ناست یې چې ډالر دې ښه بېغمه وروره په کابل کې ناست یي نو دا ډاکټر نجیب خو دې خپل افغان خپل ورور دی که نه دغه خلکین پرچمین خو ستا خپل ورونه و که نه چې هغې درته دا چغې واله چې ګوره مه ورانوه دا مه کوه دا شی مه کوه او تاسې نه منله او تاسې همغه د پاکستان په دغه باندې سواره وه چې وروره تر څو پورې مې پاکستان تا سره دا واده پوره کړي نه چې کابل درته وران کړم د کابل دیوالونه ته په بل مخ چپه کړم په وینو درته ولاړم د بېګناه افغانانو په وینو شهادتونه باندې او دا ټانګونه د زه ورسې مهربانه رقمه دا تیاري رقمه دا د کابل شتمني ټوله پنجاب ته ویسمه نو بس بیا ستا ارمان پوره شو ارمان پوره کو د پنجابي ارمان پوره کو نن پرون زمونږ په کونړ کې زمونږ ملي ځواکونو یو د پاکستان یو ډرون طیاره غورځولې ده څومره پرې موږ خوشحاله یو چې یاره موږ د پاکستان ډرون طیاره هغې وخت کې به د ډاکټر سیم نجیب د پاکستان جرنیلانو په اسلام آباد کې بیا د بي دي ما پې غول کول د ډاکټر نجیب د خوله به یې لکړه د هغې نه بیا هلته غول کول نن تاسو دومره کمزوری کړم چې پنجابی دې راته کور ته راوستو نو ته د جهاد خبرې کې ته ما اوس بیا غولې ستا جهاد تجارت و ستاسې حل ما لیدلی دی تاسې په خیرن واسکټ په خیرن پوټو کې پاکستان ته تللی وئ او هغې نه مخته په میلیونها او ډالر او وروره ډاکسنې وروره دا کورونه دا مارکیټونه دا حساب کتاب وروره دا تاسې د کوم ځای نه راوړه دا څه ستاسې د پلار د جایداد یو ناڅاپه راووتو چې دی مهربانه داسې حالت جوړ کړو تاسې موږ بیا غولوئ موږ همدا ویو چې چا عام مجاهدینو جهاد کړی هغې ته زموږ سلام دی خو تجاره وطن پروشه انسان پروشه دا عیسی بچیا ته په ما باندې د احسان مه کوه تا دا وطن خرڅ کړی هېڅکله به افغانان تاسې معاف نه کړي هېڅکله به تاسې افغانان معاف نه کړي تاسې داسې خیانت کړی چې په تاریخ کې بل چا نه دی کړی په کوم د مجاهد په نوم باندې چې تا کوم خیانت کړی هېڅکله به افغان ولس افغان به تاسې به معاف نه کړي ځکه چې تاسې دومره خیانت وکړو چې تاسې سه مهربانه د اسمان نه چې یو شی راخطا ګړز وروره دانه وانه کړو د افغانستان تا خو ماته د قرآن خبره کوله تا خو ماته د حدیث خبره کوله تا خو ماته د اسلام خبره کوله هغه ناروا عملونه چې کوم تاسې وکړه په افغانستان کې په دې کابل کې والله کې نه شورویانو کړي والله کې نه اوسه پورې امریکانیانو کړي نه والله کې یهودانو هېچا نه یې کړي کوم دا موږ لیدلي په سترګو کومې بېدتۍ نه تاسې په کوم صورت تاسې شکل تاسې هغې ته جهاد وی تاسې په کوم شکل ډاکټر نجیب ته راځئ ته ورته کمونست وي ته ورته پلانې وي کاشکې که ته صحیح سړی وي ته صحیح مسلمان وي تا دا وطن جوړ کړی وي که بیا دې ویلی وي ما به ویل چې دی صحیح ده دی سره منمه نو چې ته خپله تا وطن خرڅ کړو پنجابي ته دې ټوپکو د امریکني په خوښه وانې دې اوسه مهربان هر ټول کارونه وکړه د وطن غټې شتمنۍ چې کوم مسلکي خلکو سه منصبو جنرالانو ټول دې سه مهربانه هغه دې وروره مړه کړه رالی وروره د یو چور چپه هم جوړ کړو سه مهربانه په دې کابل کې تاسې 15 حکومتونه جوړ کړه نن ته په کوم شکل لا پاسېږې ته ډاکټر نجیب پسې خبرې کې یا طالب پسې کې تا اول د خپل ګریوان کې وګوره چې تاسې څه کړي تاسې خو هغه کارونه وکړه هغه کارونه قسم په خدای دی چې یو په تاریخ کې ما راته ویل چې ولا کې داسې کار شوی موږ په دې خپلو سترګو لیدلي د چا عزتونه پرې نه ښوده سبا له بیا واده نن به ښځه وتښتوله د خلکو نه جلۍ به موچته کړه ټول ریکارډونه هم خلکو ته معلوم دي تاسې ټیکه مغسې د جهاد دا جهاد غلا ته وایي د مجاهد کلمې نه خبر چې مجاهد څومره عظیمه کلمه ده مجاهد مطلب د الله عسکر آیا د الله عسکر د خپل وطن ټانګونه خرڅوي ارکیا آیا د الله عسکر تیارې پاکستان ته لیلام کوي وړیا آیا د الله عسکر بېګناه افغانان په کابل کې وژني چې ته ماته وې چې خلکیانو پرچمیانو دا کړې دا ته خو د اسلام او د قرآن خبره کوله کن هغې باندې خو تا د کفر ټاپې لګولې افغانانو د دې دا د 1480 جنګ چې د دې ډاکټر نجیب حکومت چې د روسان دغه راته نه ښیم اصلي د وطن دفاع د ډاکټر نجیب هغې وخت کې نظامي زمونږ ملي اردو کوله اصلي د وطن بچیان هغه او دغه د پنجابیانو چمچو او دغه پنجابیانو ته په جلال آباد کې شکست ورکړو ځکه هغې وطن ساتلو او دې وطن ورانو یعنې دا خبره تاسې ښه یاد ساتئ دې د مجاهدینو په نوم باندې چې د آیسای په ډنډه راغلي وو دې وطن ورانو او هغې وطن ساتلو او دې وکړه چې کله دې له لاسته ورغې وطن ورانې کړو ورانې نه کړو او هغې ساتلی او که نه ساتلی هر څه اختلاف په سره لري خلکي دی پلانې دی بستانې دی دا خبره خو منئ که نه
هغې وروره د پاکستان سره یو دغه لرودو، هغې پاکستان نه پرېښودو او دې افغانستان نه پرېښودو. یعنې دې خبرې ته تاسې فکر کړئ هغې پاکستان نه پرېښودو، پاکستان سره دښمني وه، ځکه پاکستان زموږ په وطن کې د ډېر وخت نه ګوتې او لاس وخي. او دې چې دی وروره صاحب مهربانه افغانستان نه پرېښود، او څنګه چې راغله افغانستان ته صاحب مهربانه همغه کارونه وکړه چې څه پاکستان غوښتل. دا ویډیوګانې ټولې ثبوتونه دي، دا د کرنل امام خبرې ټولې ثبوتونه دي. کتاب یې وګورئ، کم ناروا کم زیاتېره چې تاسې افغانانو سره ونه کړو، کم ناروا کم داسې کارو چې تاسې د افغانستان خلکو سره ونه کړو. تاسې نن دلته راځئ صاحب مهربانه د جهاد خبرې کوئ. د 1480 اصلي قهرمانان هغه د هغې وخت ملي اردو زمرین چې راله سره د عربانو سره د دې پنجابیانو ټولې په مخه راواغستی. تاسې خو غلا ته راغلي وو، تاسې خو جلال آباد کې څوک وو؟ تاسې څوک ایشته په جلال آباد باندې چې تاسې د میزایلونه ایشته په دې جلال آباد کې څوک وو؟ روسانو امریکانیانو څوک وو؟ ټول واړه ماشومان زنانه صاحب مهربانه سپین ږیري زاړه ټول هغه خلکو صاحب مهربانه شهیدان کړه. او ته بیا دلته راځې چې ما جهاد کړی. جهاد دې ته وایي، جهاد د ټانک غلا ته وایي، توپ ته وایي. د خلکو نه په زور کورونه په افغانستان کې په زرهاو هندوان او سیکان اوسېدل، هغه هم راواغسته مهربانه په زور هم ترې کورونه واغسته، بېناموسیان یې ورسره وکړي، هر څه کارونه ورسره وکړه. همدا تاسې ولې د ډاکټر نجیب په وخت کې دا کار نه کېدو چې تاسې ورانې د کفر فتوا لګوئ؟ د ډاکټر په نجیب په وخت کې ما ته وښایه چې بېناموسي چا ته اړولي، وښایه ما ته یو خلقي او پرچمي وښایه چې د چا کور ته ورغلی په زور یې خو لور وبتلي، یا یو سیک نه په زوره جایداد اغستې، یا یو هندو نه په زوره جایداد اغستې، بېناموسي ور اړولي. او دا ټول کارونه تاسې وکړه. ته ما ته وښایه چې یو خلقي بېادبي نه ما پې چې ولکې ساتلی، تاسې دا ټول کارونه وکړه. موږ همیشه د خبرو وضاحت کړی چې چا جهاد کړی و د 1980 نه تر 88 پورې د روسانو په خلاف، هغه موږ همیشه ستایلي دي. مګر وروسته د وطن ورانولو ته، د خلکو بېعزته کولو ته، د بېګناه انسانانو وژلو ته څوک جهاد نه وایي. ته نن هم راځې په هغې باندې ته فخر کې. ما مخکې مې ویلې چې زه بالکل داسې نه یم چې یاره د خلقیانو پرچمیانو په وخت کې به ظلم نه شوی، ډاکټر نجیب به ظلم نه کړی. زه هر څه سره منم، خو ته خو ځان دا ته څنګه راپاسېږي؟ ته به ډاکټر نجیب ته چې تا غلطي کړې ده، ته خلقي ته وایي کاشکې چې تا صحیح کار کړی وی، نن به موږ هم هغې ته ویلی وی چې تا دا کړې. نن راشه وروره ځوانان ټول په ډاکټر نجیب باندې ولاړ دي، ځکه چې د هغې ویډیوګانې د هغې دغه چې ګوري هغه ټولې د کاڼي کرښې دي، هغه ټولې خبرې رښتیا دي، هغه یو خبره د کاڼي کرښه شوه. تاسې وروره د هغه یو دغه ما اورېدو کیسټ افغانانو زلمیانو، زه تاسې ته دا خبرې ځکه کوم چې ستاسې هوښیار شئ چې آینده کې هم دا خلک ونه غولئ، دا شیخان دا ګوره ټول عمر داسې په څه شي غولئ، اله اسلام دی وروره صاحب مهربانه دا دی واغه دی، په دې خبرو هم دا کوي. بله خبره دا کوي چې وروره که موږ نه وې په دې افغانستان کې به وروره ستا نوم به ګورباچوف یا برباچوف به وې. ځانه خبرې لي 20 کاله اوس امریکایان اوسېږي په افغانستان کې. تاسې د کوم افغان نوم اورېدلی چې ګورباچوف په ځان باندې ټرمپ ایښی دی، په ځان باندې بوش ایښی، اورېدلی هم دی دلته په افغانستان کې؟ هسې ځانونو ته په خپله ځانونو ته خبرې جوړوي. نو خبره دا د افغانانو چې دا بالکل بل نن ما یو ویډیو ډکه کړې ده چې هغې کې ما ډېر حقیقتونه ویلي. ما هېڅکله هم زه چاته ویډیو نه ښیم، خو دا ویډیو زما پیج ته به لاړ شي چې څومره تاسې شیر کولی شئ. دا ویډیو شیر کړئ، همدغه ویډیو ده، زه تاسې ته ښیم. اوس تاسې ته دا ویډیو ښیم، تاسې ته ویډیو ښیم. دا ویډیو چې زما پیج ته به لاړ شي دا به ډېر ضرور ده وګورئ. ویډیوګانې نن نه ښیم چې تاسې ته د پاکستان معلومات وشي پاکستان څه شی دی په ثبوت سره. اولنۍ ویډیو به زه تاسې ته ښیم چې پاکستان چې دی قائد اعظم نه دی آزاد کړی، دا دروغ دی. په ثبوت سره به ثبوت سره ټولې خبرې ښیم. دویم به درته دا ویډیو ښیم چې وایم دا ټول ګلخانان چې راغونډ شي را میدان ته شئ، چلنج در کومه، چلنج په ثبوت سره د مسلمانانو په ضد کارونه کوي. ټول را میدان ته شئ. چې پاکستان آزاد شوی نه دی، دا اوسه پورې غلام دی. دا ویډیو به تاسې ګورئ افغانانو او بیا به شیر کوئ. او تروریستي ډلې ټریننګ کوي. دا نن ما په پیج کې شیر کړی. همدغه شان دي چې پاکستان دهشتګر او نور ډلې ټریننګ کوي.
نو اولنۍ ویډیو تاسې د مولانا بجلیګر صاحب وورئ چې دی څه وایي چې پاکستان چا آزاد کړی نو هغه به درته خپله ووایي مینار ہے نو ماته وایي والله دا ټکي هغه وکړو چې هم جو آزاد ہے مولانا صاحب شیخ الهند کی برکت ہے نن تاسو وایي چې پاکستان قائد اعظم آزاد کړی دی قائد اعظم غریب خو خبر هم نه واورئ پاکستان او هندوستان خو آزاد کړي شیخ الهند دي مولانا حسین احمد مدني دي ګل خان به اوس وایي چې دا هم دروغ دي کفایت الله دي مولانا ابوالکلام آزاد دی هندوستان او پاکستان خو دوی آزاد کړي بیا تاسې وکتل چې مرحوم مولانا بجلیګر صاحب چې خدای دې ویم هغه ټول قبرستان ورسره وبخي هغه وایي چې پاکستان پلاني علماو آزاد کړي قائد اعظم نه دی آزاد کړي او فخر افغان باچا خان بابا په دې کې لاس خو خبره دا ده چې قائد اعظم نه وروره د هغې اسلام معلومو نه اصل معلومو نه په اردو پوهېدو او نه په مونځ پوهېدو حقیقت خبره ده دا دروغ نه یم په ثبوت یې درته یم قائد اعظم تاسې په مونځ لیدلی او یا چې په اردو لیدلی دی په افغانستان کې په کابل کې یو امام و چې او اصل نه انګریز 20 کاله امامت هلته ورکړی و او خلکو ته بیا ویل چې دا د چترال نه راغلی هغې سره بیا رنګ یو رقم ته و نو قائد اعظم همدغه شان یو شی و دویمه ویډیو تاسې وګورئ जनरल ज़ियाउल हक साहब जब 1969 में ब्रिगेडियर थे तो उनको जनरल याहिया खान ने जॉर्डन भेज दिया था और वहां पर फलस्तीनियों पे गोली चलाई गई थी ज़ियाउल हक साहब की कमांड में तो शायद इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि माजी में ये मसाले मौजूद हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो कई अरब ममालिक में जाके उसने सिर्फ जॉर्डन में नहीं कुछ और अरब ममालिक में भी गोलियां चलाई तो शायद इसलिए उन्होंने कहा है कि दोबारा ऐसे ना करो। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो जॉर्डन का जिक्र आप कर रहे हैं वो है ब्लैक सितंबर से अब तक याद किया जाता है अरब दुनिया में तो ये बिल्कुल और पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं कि हमारे जर्नैल जो है वो उर्दन में फलस्तीनियों पे भी गोलियां चलाते रहे और په فلسطین باندې دی حمله کړې ده پاکستان فوج حمید میر خبره تاسې واورېدې چې حمید میر وایي چې موږ په 1970 کې موږ د دې ځای نه پاکستان فوج لېږلی چې څنګه اسرائیل د فلسطین سره زیاتې کې همدغه شان موږ د فلسطین په مخالفت کې او د هغه په ضد باندې موږ جنګ کړی دا د حمید میر خبرې دي تاسې ګوګل سرچ کې وګورئ چې دا رښتیا دي که دروغ دي د جیو ټي وي کې نو پاکستان د اسلام په ضد جوړ شوی دی دا د اسلام د خدمت دپاره نه جوړ شوی غټ مثال دی د غټ مثالونه بیا ته ویم ډېر سلامونه او نیکې هیلې अब तक याद किया जाता है چې همدغه شان موږ د فلسطین په مخالفت کې او د هغه په ضد باندې موږ جنګ کړی دا د حمید میر خبرې دي تاسې ګوګل سرچ کې وګورئ چې دا رښتیا دي که دروغ دي د جیو ټي وي کې نو پاکستان د اسلام په ضد جوړ شوی دی دا د اسلام د خدمت دپاره نه جوړ شوی غټ مثال دی د غټ مثالونه بیا ته ویم 10 لکه خو بنګالیان شهیدان کړي پلکاوي بلوچیان شهیدان کړي دغه موږ د افغانستان کې چې په لر او بره پښتانه خبره روانې چې دا 43 کاله جنګ روان دی په دې کې تقریبا 10 لکه موږ شهیدان ورکړي دا ټول د پاکستان د لاسه د همدې د لاسه دا د مسلمانانو په ضد ها دا تاسې نورې ډېرې خبرې دا د باندې مسلمانان دشمن دی دا د اسلام دشمن دی نو دا د هغې په دا د ثبوت خو ده درېیمه ویډیو درته دا درته ښیم چې دی وایي چې زه آزاد یم ازادي هم درته اوس وښیم چې دا وایي हम कितने मजबूर हैं यानी हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आज़ादी तो नहीं दी गई और लोगों ने भी मुझे واورېده دا وایي چې موږ ته امر راکړی موږ ته ازادي نه ده راکړې حمید ګل وایي زما خبرې نه دي नंबर 1 था आसिफ नवाज का नंबर 6 था लेकिन 6 वाले को बना दिया गया नंबर 1 को छोड़ दिया गया 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी मैं नहीं जानता लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते जानना चाहते हैं कि सच क्या है دا هم دروغ دي دا یوه ویډیو ما د افغانستان نه ده راغستې دا ټولې هغه ویډیوګانې دي چې د ښکته د پاکستان طرف مشر تیر شوی اوس په رښتونکي دنیا دی ما ټولې دا هغه ویډیوګانې راغستې د افغانانو چې دا د حمید ګل ویډیو مې راغستې مولانا بجلیګر صاحب شیر علي خان صاحب عمران خان صاحب او پسې راتېر شه د حمید میر
نو تاسو ته د پاکستان اصلي خبره دا ده چې موږ ته وایي موږ ته دا بعضې بې عقله ګلخانان موږ ته وایي تاسې نفرتونه جوړوئ. زما د وطن وران کړی، زما د کور وران کړی، زما د په زرهاو خلکو چې ثبوتونه وانې درته ښیم، په ثبوتونو درته ښیم چې د پاکستان په توپونو وانې زموږ د فامیل ماشومان مړه شوي، شهیدان شوي. ته ماته وایې نفرت خبرې مه کوه. ته ورشه یو بنګالي له ووایه چې دا 10 لکه بنګالیان تا وجوړي او بنګالي تا سره څه رقم نفرت لري. ته ورشه یو بنګالي سره خبرې وکړه چې تا ته جواب درکوي که نه درکوي. ته ورشه یو بلوچ سره خبره وکړه. موږ افغانان تاسې داسې لیدلي وو چې موږ به تاسې له غلي پراته یو چې به دا هر څه کوي. نو دا پاکستان پوځ چې دی دا ورور سره مهربانه هم یې 10 لکه بنګالیان شهیدان کړي، هم یې په لکاو بلوچان شهیدان کړي، هم یې دغه 10 لکه یا 15 لکه افغانان پښتانه لر او بر کې چې شهیدان شوي دا ټول د دې پاکستان دغه د لاسه او غټې اډې د دې په ځای کې دي. 50 ګروپونه د دهشتګردۍ ساتلي دي. نو خبره دا ده افغانانو نظم زموږ لایب داو چې که تار څومره ویه چې لبی و پاکستان نالت تستا پا لبی وانی نالت تستا پا مور پلار وانی چې 10 لکه بنګالیانو قاتلانو ته ته لبی وي نالت پتا وانی. نو خبره داره چې زه یو خبره کوم افغانانو چې د 1408 جنگ چې د جلال آباد بالکل زمونږ قهرمانه اردو هغه بهادر اردو د پنجابیانو غلامانو ته شکست ورکو او په تورخه باندې را وشړول. نو خبره داره چې موږ جهاد ته بد نه یو. موږ مخکې هم دا ویلي چې چا جهاد کړی د روسانو په خلاف هغې ته نن هم زموږ سلام، پرون هم ورته سلام کړی، خو غلا ته موږ جهاد نه ویو، وطن پروشۍ ته موږ جهاد نه ویو، بېناموسۍ ته موږ جهاد نه ویو. جهاد چې دی وفاقه کلمه ده، داسې مردار خلک دې نه استعمالوي. نو همدغه زما لایف و. الله هم خوشحاله آباد لره، ښه وخو لرئ انشاءالله. بیا به هم راځو. دغه ویډیو چې ما په پیج کې شیر کړې ده دغه نن چې د پاکستان د دې مردار خورو په خلاف باندې دا ډیره شیر کې نورو مرګرو ته ورسوي چې تاسو ته د دې اصلي مخ معلوم شي. په الله سپارم ښه وخت ولرئ او چا چې غلط کمنټونه کړي هغه در ټولو بلاکومه. دا مې چې تاسو کمنټ دلته وکړو تاسو پاتې شي. د پیج د همداسې شړم داسې ټنګ داسې. خدای په امان.